لقمان حکیم علیه رحمت فرمایي څوک چې د غرمې په روټۍ کې پیاز خوري او دا مړ شي، زه حیران یم چې دا ولې مړ شو. ځکه پیاز مکمل غذا ده، دا انټي دي، ټول زخمونو هر قسم علاج ستا په دې کې موجود دي، خو لیکن ډېر تیز ډوز دی. دغه وجه نه هغه وایي څوک چې د شپې خوري پیاز یې وخوړه د شپې او د سحر دا ژوندی پاتې شو، زه حیران یم دا مړ ولې نه شو، دا دومره های ډوز د وخوړه. نو د غرمې پیاز خورئ او د شپې مه خورئ، لیکن جماعت ته چې ځئ په دې حدیث کې منع راغله. بل اهمه خبره د پیاز په حوالې سره دا ده، پخوا به یې چا زړې وه هغه ته یې په غاړې کې واچو، کټ سره به یې واچو او یا به یې په دروازه کې راځوړند که. ګوره د دې غټ مقصد دا او د پیاز کې اوسني چې کم طب دی دا یو خبره کوي چې دا جراثیم کش دی، جراثیم دپاره جالب دی، جراثیم راکاږي. نو اکثره چې چا به زیړې ولاړې وتل یا هوا وتل یا ساګانې اخیستله یا ټوخي سره د هغې نه څه مضر اثرات به وتل، نو دې پیز به هغه راښکله، هغه ځای به پاک پاتې کېده. ګیټ باندې به څوک راته داسې چې هغه به خپله بیمار و، ټوخې موخې سره به هغه هملته ګندګي څک شوله پاتې شوله، د دې نه بهر به نه وتله، پیز به هلته پروت و، نو هغه به څه کوله راښکله. نو دلته دا همه خبره واورئ، طالبانو ته وایم طالبان یو کنجوسانه، یو پیز به راوالي نیم به سهار وخوري نیم به ماښام وخوري، دا زهر خورئ ماښام تاسو. کم پیز چې مات شو سلاد کې پاتې شو او هغې باندې ګنټې تېرې شوي او هغې د پاسه شي بند نه دی ایښي، کولاو دی، هغه جراثیم راکاږي. نو چې ګنټه پسته کم پیز خوري کولاو پروت دی او دا مات شوی دی، دا زهر خوري ده. نو لہذا طب دا خبره کوي په دې دور کې چې پیز دی کولاو که مات دی که فوراً استعمال کوئ خوراک. بعد کې استعمالول دا زهر استعمالول دا ډېر زیات نقصان دی. لہذا بازارونو کې روټۍ مه خورئ. هغې کې یو وجه دی، څومره کبابونه دي دوی د شپې نه پیز کټ را کټ کړي، بیا سبا 10 بجې 11 بجې یا ماښام هغې نه بیا کباب تیاروي. دغه سلاد د بازار والا چې ډایرکټ ستا په مخکې کټ نه کړي هغه مه خورئ، هغه یو ورځ 2 ورځ مخکې څه کړی هغې کټ کړی، نو هغه جراثیم وي ټوله، هغه ټوله بیماري وي. اکثره خلک به وګورئ بازار کې روټۍ وخوري لکه ډایرکټ را باندې هیزه ولګېده، ډایرکټ بیمار شو، هغې غټه وجه دغه وي. لہذا د خپل صحتونو خیال ساتئ، کور خوراک کوئ، معمولی خوراک کوئ، ساده خوراک کوئ، دا ډېر فایده مند دی د بازاري خوراک نه. بازار کې چې کوئ داسې خلکو نه کوئ چې هغه پاکخور وي، خوراک ښه استعمالوي. او خصوصا بازار کې د 2 شیانو نه ډېر ځان وساتئ. یو دا پیکوړې نه دي، پیکوړې او بیسن په بازار کې چې دال څښا شي، په بازار کې چې وریجه څښا شي، چنا او کورخه څښا شي، چې څومره غله دي کې چنجې وشي، بدبویي وکړي، د سیلاب اوبه راشي، دا د بیسنو کارخانې والا دي. او بیا دا اوباسي دا ګنده، او بیا دې کې څه کیمیکل ورچې چې صفا شي، ښایسته ښکاري، خوشبویي پکې پیدا شي، بیا دې نه پیکوړې جوړېږي. دغه وجه پیکوړې دې ترسکونې وي، ځکه ټول ګندونه پکې موجود دي. د دې خوراکونو نه ځان وساته، صفا خوراک، طیب خوراک، طاهر خوراک، د دې اهتمام وکړئ، خپل کورونو کې وخورئ. بل دا چې کوم غوړي استعمالي هغه ډېر ناقص دي. نو بیا په دې کې څه وي، غوړو کې غوسم جذب شي، دا غوړي جذب کړي، ځکه پیکوړه غوړو کې سره شي، دې نه اجتناب کوئ. بل بازار کې چې کوم مسالې دي دې نه اجتناب کوئ. مسالې څه ټول ګندونه به دوی راوالي، دې کې به واک تر دې پورې چې بعضې پکې خو دا د وړو بوره چې کوم دی پښتانه ته برسوري وایي، دا پکې اچوي. نو دا خو بیا هم څه خبره څه غذا خو ده. بعضې پکې د لرګو برسوري اچوي، لرګو چې کوم بورۍ د لرګو چې کوم بوري هغه پکې اچوي، څومره نقصان دی شي. نور ګندونه پکې اچولی شي. درېیم په بازار کې تورې چې کومې دي یا شنې چې شنو شیو کې اکثره دوی رنګ ورکوي دې ته او ډېر نقصاندې رنګ وي، او بیا دې سره چې ګرمې اوبه هم یوځای شي هم خوټېږي، دا نور هم نقصاندې شي، معده تباه کوي. ظالمان دي هغه خلک چې صفا چې راشي او ته پکې بیا رنګ اچي، د څه دپاره چې دا سور نه شي. هلکه سور کېدل خو دې طبي خبره ده، سور دې چې چلو شو. دغه شان تورې چې اوس سره دوی دا ظلم کوي، په دې کې رنګ اچي. بعضې ظالمان خو دومره هم دي، دلته فکري ماته معلومه ده چې دوی ظالمان په تورو چیو کې دا کوي، د هوټلو کې چې کومې چې استعمال شي او ګند ته وغورځېږي، دغه چې وچې دا دانې دا دوی راغونډوي، بیا اوچوي، بیا دې پاسه سپری کوي، بس خلک پیسې راغونډوي، که بل تباه شو که برباد شو، بیمارۍ نه ولې سیوا شوي. د ټوله اهمه وجه غذا زموږ ناقصه ده.
او زمون بازاري خوراکونه ډېر ناقص دي. یو بیمار ډاکټر ته تللی و او هغه معده نه ټیک کېدله، نو هغه ته ډاکټر ویل ته داسې کار وکړه ته چېرته لاړ شه او د 20 کالو زرت ترکاري وخوره، د 20 کالو زوړ سالن او ترکاري وخوره نو ته به ټیک شي. هغه حیران شو چې دې وخت کې به د 20 کالو زره ترکاري یا زوړ سالن چېرته ماته میلاو شي. هغه راغی ډېر پریشانه و، یو ډېر هوښیار سړي ته راغی چې دغه شان ډاکټر صاحب راته او حکیم صاحب راته دا ویل چې ته 20 کالو زره ترکاري وخوره، وایي داسې کار وکړه په دې بازار کې وګرځه او چېرته د مومندانو هوټل وګوره. لازمه نه چې مومندانو خو بهر کې هوټلونه چې 20 کاله یې کېږي د هوټل او شروع شوي هغه وګوره. نو چې لاړه یو هوټل خو 20 کاله مخکې جوړ شوی دی، بس ویده نه وخوره ټیک به شي. چې هغه وخوړل هغه ډېر ټیم ټیک شو. بیا یې تپوس وکړو چې دا څنګه چل دی؟ وایي دې کې یو کاري چې پرون څه پخه کړي نو ډېره پخه کړي اکثره پاتې شي، چې سبا ته یې پخې هغه پکې واچي، بل سبا ته یې پکې واچي هغه پکې بیا واچي. نو دغه شان اخترې چوټیانې پکې کله کله راشي نو دا راوالي زوړ سالن پاتې شي د فرج فریزر کې کېږي چې چوټیانې ختمې شي چې نور پخې دا پکې بیا واچي. نو دا 20 کالو زړې ترکارۍ چې ما ته خورو او بیا ناقص غوړي او دوی بیا چاړه میوه هم هغه چې ټک پکې بازار کې ارزانه وي، نو څومره ظلم کوو د ځان سره، زیاتې کوو د ځان سره. لہذا احتیاط کول پکار دي. ولنفسک علیک حق، د خپل نفس هم پتا باندې